پاکستان پښتنو ته او د افغانستان پښتنو ته څه پیغام او څه نصیحت لري؟ موږ ټول سره یو افغانان یو او ټول سره یو پښتانه یو سره او بیا مسلمانان یو. نو زموږ او تاسو کوشش وکړو چې مینه او محبت وکړو، د نفرت نه څه نه جوړېږي او د څو نفرو په خاطر باندې موږ پښتانه سره وران شوي یو. او که پاکستان کې وي او که په افغانستان کې وي ټول سره یو مسلمانان دي او د نړۍ په هر ګوټ کې چې دي. او موږ تاسو باید دا فکر وکړو چې چېرته مسلمان دی که هغه د هرې ژبې سره تړاو لري هغه باید د مینې او د محبت میسج ورکړي. د مینې محبت میسج دا دی، ژوند دی پر مام تیر شو په تام تیر شو، ښه ژوند د هغې دنیا دپاره دی، ښه اخلاق په دې دنیا باید وکړو او په مقابل کې به الله رب العزت موږ او تاسو ته جنتونه نصیب کړي. عزتمندو، کله چې یو صحافي د عطا صاحب نه وغوښته چې ته د پاکستان او د افغانستان خلکو ته څه پیغام ورکړې، نو عطا صاحب څومره یو زبردسته پیغام، څومره یو د مینې او د امن خبرې وکړې. دوستانو تاسو دغه ویډیو وګتله. عطا صاحب دا ویل چې موږ پښتانه د دنیا په هر ګوټ کې موږ مسلمانان یو الحمدلله. یوازې پښتانه نه بلکې څومره چې مسلمانان دي موږ الحمدلله د کلمې رونه موږ باید د یو بل سره مینه وکړو، ورورولي وکړو او په دې دنیا باندې ښه ښایسته اخلاق وچلو، د هغه دنیا دپاره ښایسته ژوند ځان له جوړ کړو. عزتمندو، عطا صاحب تل داسې خبرې کوي چې څوک یې هم واوري نو د هغې نه لوب تلي، د هغې نه چې کوم دی فایده لي. د عطا صاحب په یوه خبره باندې چې کوم دی خلک عمل کوي او عطا صاحب چې کوم کردار اپناو کړی دی ډېر یو زبردست کردار دی، ځکه چې عطا صاحب چې کومه خبره هم کوي د مینې محبت د ورورولۍ نه ډکه خبره وي. نو کله چې دغه پیغام د عطا صاحب ختم شو نو دغه صحابي چې کوم دی عطا صاحب ته ورغاړې وتو او ډېره زیاته مننه یې وکړه. یقینا کوشش وکړئ دوستانو چې تاسو هم داسې ځان جوړ کړئ. وایي تیروي خو ژوندون ځان دپاره، هر څوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تېر شي. نو یقینا عطا صاحب چې دی ډېر زبردست انسان دی، ټول عمر یې وقف کړی دی. عزتمندو دوستانو، نور ویډیوګانو لپاره زموږ سره اوسئ، زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان.